السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې خوښ او خوشاله به وئ او د صحت په کلۍ کې به نغښتي وئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې موږ د پکسلاب مکمل کورس سٹارټ کړی دی او دا د پکسلاب د مکمل کورس اتمه ویډیو ده. مخکې ما هم اوه ویډیوګانې اپلوډ کړي دي او ان شاء الله موږ به هم په دې ویډیو کې د لاندې یو نوی آپشن دا آپشن مو ټولې تدریس کړي وي په مخکینی ویډیو وګورئ کې. ان شاء الله نن به په دې آپشن باندې د څلور آپشن سټیکر امپورټ او ډرا او شیف دا څلور آپشن به په دې ویډیو کې ان شاء الله موږ زده کوو. د استعمال ځایونه به درته ښیم او د ویډیو د سٹارټ کولو څخه مخکې که چیرته زموږ یوټیوب چینل ته نوی راغلی یئ زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او که چیرته مو دا ویډیو په فیسبوک باندې ګورئ نو لازماً د خپل ملګرو سره شیر کړئ او لایک کمنټ کړئ. نو لاندنی آپشن سټیکر آپشن د دې آپشن په وسیله تاسو کولی شئ چې خپل تاسو کوم ډیزاین تر سره کړی وي د هغې ډیزاین لپاره تاسو سټیکرونه راوستلی شئ. هر ډول سټیکر چې تاسو غواړئ تاسو یې دلته راوستلی شئ. نو دا سټیکر په هر پکسلاب چې چا تر سره کړی وي یا چا جوړ کړی وي په کې فرق لري. دلته ځینې سټیکرونه موجود دي. هر ډول سټیکر چې تاسو غواړئ تاسو یې دلته راوستلی شئ. مطلب تاسو د ډیزاین لپاره لوګو غواړئ او یا هم نور څه غواړئ هر څه چې تاسو وغواړئ تاسو دلته راوستلی شئ. زه ورته دا انتخاب کوم. نو تاسو کولی شئ چې په دې کې بیا تغیرات راولئ یا په منځنۍ برخه کې تاسو لیکل هم راوستلی شئ. دا اکثره په ډیزاین کې ډېر وخت استعمالیږي. نو تاسو کولی چې کله تامبینل جوړوئ یا هم ډیزاین تر سره کوئ د ویډیو لپاره تامبینل جوړولو لپاره همدارنګه په ډیزاینونو کې دا ډېر وخت استعمالیږي دا سټیکرونه. نو تاسو کولی شئ دا سټیکر هم دلته راولئ. دا سټیکر هم تاسو دلته راوستلی شئ. زه ورته یو سټیکر انتخاب کوم. دغه سټیکر د ویډیو لپاره تاسو دا هم سټیکر دلته راوستلی شئ. مطلب تاسو دلته لاندنۍ برخه کې خپل نوم ورته لیکلی شئ او منځنۍ برخه کې نوم ورته لیکلی شئ. نو هر ډول سټیکر تاسو وغواړئ دلته نور هم سټیکر موجود دي. دا سټیکر هم تاسو دلته راوستلی شئ. هر ډول سټیکر تاسو وغواړئ د آپشن په تر سره کولی شئ. د دې سره یو بل آپشن چې ده دغه امپورټ آپشن. دا آپشن چې دی دغه تاسو کولی شئ چې د خپل ګیلري څخه کوم عکس یا ایمیج تاسو غواړئ تاسو خپل ګیلري څخه تاسو یې راوستلی شئ. مطلب پی ام جی وي یا جی پی جی وي هر ډول ایمیج تاسو غواړئ عکس تاسو غواړئ پکچر تاسو غواړئ تاسو دلته راوستلی شئ. زه ورته انپورټ انتخاب کوم. یو جی پی جی یا هم پی ام جی عکس دلته راولم. زه ورته دا یو عکس انتخاب کوم. نو تاسو ولیدل چې دلته یو عکس دلته انتخاب شو او عکس تاسو دلته راوستلی شئ. نو تاسو دلته هلته عکس نصب کولی هم شئ. هر ډول تاسو وغواړئ ترڅ کولی یو بل عکس هم انتخاب کوم. دا عکس مو ورته انتخاب کړ. نو تاسو ولیدل چې دلته یو بل عکس هم دلته راغی. نو تاسو هر ډول عکس تاسو وغواړئ تاسو دلته راوستلی شئ. نو ډرا آپشن. د دې آپشن په وسیله هم تاسو کولی شئ چې خپله لیکنه کې ډرا تر سره کړئ رسمي تر سره کړئ. زه ور باندې ډرا باندې کلیک وکړم. کله چې کلیک وکړه د آپشن په وسیله کولی شئ هر ډول ډراونګ رسمي چې تاسو وغواړئ تر سره کولی شئ. بیا یې پاکولی هم شئ. مطلب زه غواړم چې دا د پاکه شي نو د آپشن په وسیله پاکولی هم شم. نو تاسو ولیدل چې دغه پاکه شوه. نو لاندې څو آپشن نور هم اضافه کېږي. د دې په وسیله کولی شئ چې د خپل کوم لیکل در سره کړي دي لیکل ډبل شي او یا هم کوچنی کولی هم شئ. تاسو وایئ چې لیکل ډبل شول او هم کوچنی کولی هم شم. او همدارنګه تاسو کولی شئ دلته کلر هم ورته انتخاب کوئ. ډول کلر تاسو وغواړئ کلر هم ورته انتخاب کولی شئ. نو دې سره یو بل آپشن چې دی دغه سموت. دې آپشن په وسیله تاسو کولی شئ چې لیکلو کې تغیرات راولئ. او بل فیل انساید په وسیله هم تاسو کولی شئ چې لیکل به لومړی نري وي وروسته بیا ډبلیږي. نو لیکل لومړی نري ول وروسته بیا ډبل شول. دې وسیله هم تاسو تر سره کولی شئ چې لیکنه کې تغییر راولئ. دومره دا استعمال ځایونه نه لري. تاسو به مهم آپشن زده کړئ. او دې سره په څنګ کې بل آپشن چې دی دغه د آپشن په وسیله تاسو کولی شئ چې لیکل لومړی نقطه لیکل به تر سره کېږي. ډرایوینګ به نقطه وي. او بل چې دی دا آپشن په وسیله تاسو کولی شئ په خپل لیکنه کې تغیرات راولئ. بل آپشن چې دی د دې سره بل آپشن د دې آپشن په وسیله هم تاسو کولی شئ چې لیکل د مطلب اسپرې رقم د لیکل په تر سره کولی شئ لکه اسپرې
دا کې هم تغیرات راوستلی شئ. هر ډول تغیرات چې وغواړئ تغیرات به دلته راوستلی شئ. دا دومره هم د استعمال ځایونه نه لري. تاسو باید مهم آپشن زده کړئ. نو بل شیپ آپشن دی. آپشن په وسیله کولی شئ چې خپل ډیزاین ته هر ډول شیپونه چې وغواړئ تاسو دلته راوستلی شئ. زه ورته یو شیپ انتخاب کوم، دا شیپ ورته انتخاب کوم، دلته یو رنګ ورته انتخاب کوم، مطلب دا رنګ دلته ورشي او دا رنګ چې کله وغواړئ تاسو دلته اوپیسټي هم انتخاب کولی شئ، مطلب لیکل کوم رنګ چې دی هغه د تت وي او یا هم د زیات وي. نو تاسو ولیدل چې لیکل ډېر تت شول او غواړم چې لږ د زیات شي نو نور هم زیاتولی شئ. بل دلته کلر رنګ ورته انتخاب کولی شئ او ګریډینټ مطلب دوه رنګه دوی ماته راښکاره شي. هغه ډول تاسو وغواړئ دلته دوه رنګه هم ورته انتخاب کولی شئ. نو بل آپشن چې دی دغه سټروک مې هم تاسو په مخکیني ویډیو کې تاسو ته ویلی و، سټروک هم ورکولی شئ. هر ډول سټروک چې وغواړئ تاسو دلته ورکولی شئ. تاسو نور تغیرات هم دې راوستلی شئ. د سټروک هم تغیرات راوستلی شئ او همدارنګه سټروک کلر هم انتخاب کولی شئ. هر ډول کلر چې تاسو وغواړئ تاسو کلرونه انتخاب کولی شئ. مطلب زه دا غواړم چې دا کلر د ورشي سټروک ته، مطلب د سرحدي برخه کې دی دا ډول سرحد د ورشي او یو دا ډول هر ډول چې تاسو وغواړئ دلته تغیرات تاسو پکې راوستلی شئ. نو د لاندنۍ څو آپشن وي دغه آپشن به انشاءالله په بل ویډیو کې موږ درته ښایو. او که چېرته زموږ دا لړۍ تعقیب کړئ. ویډیو ډېره نه اوږده و، که چېرته ویډیو خوښه شوي نو لازما د خپل ملګرو سره یې شیر کړئ. مننه.